السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم د ګوګل یو څو داسې ښایسته او خوندور سیټینګونه چې تاسو یې به ټول حیرانه کړي. نو ملګرو یوه ورور پوښتنه هم کړې وله چې کله زه په ګوګل کې شیان ډاونلوډوم یا تصویران یا ویډیوګانې ډاونلوډوم هغه ډایرکټ میموري کارت ته ځي، هغه زما موبایل ته نه ځي. نو زه غواړم چې دا دې موبایل ته ولاړې سي. نو دغه به تاسو څنګه کوئ؟ په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقې درښیم چې د ګوګل ډېر ښایسته او خوندور سیټینګونه دي. نو ملګرو زه دا ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چېرې تاسو ویډیو لایک کړې نه وي مهرباني سره وکړئ ویډیو درسره لایک کړئ او د هغه رقم یې له خپل ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ګوره ملګرو تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې کروم براوزر یا د هغه رقم یو سی براوزر خلاص کړئ. نو کله چې ګوره ملګرو تاسو کروم براوزر یا یو سی براوزر خلاص کړئ، که تاسو هر شی غواړئ چې ډاونلوډ یې کړئ چې هغه دې ستاسو موبایل ته یا ستاسو میموري ته ولاړ سي، نو د دې لپاره به تاسو ملګرو په دا آپشن بټن باندې کلیک وکړئ او د هغه رقم بیا ملګرو تاسو سیټینګ ته راسئ. نو کله چې ګوره ملګرو تاسو سیټینګ ته رالاست د هغه رقم دلته تاسو ته ډېر آپشنان درکوي. ګوره ملګرو دلته تاسو ته په سرچ انجن کې تاسو ته ملګرو هغه کوم شیان چې تاسو سرچ کړي وي هغه درته راړي. پاسورډ سو، پیمنټ میتھډ سو، ایډرس اینډ مور سو، نوټیفیکیشن سو، ہوم پیج سو. په تیمز کې ملګرو تاسو تیمز بدلولی سئ. په پریویسي کې ملګرو تاسو د دې نور سیټینګ ور بدلولی سئ او د هغه رقم په اکسیسیبلیټي کې ملګرو تاسو د کوم کروم براوزر چې ده د دې خط تاسو غټوی سئ، کوچنی کولی سئ او د هغه رقم ګوره ملګرو په سایټ سیټینګ کې تاسو د سایټ سیټینګ درښیي. لینګویج سو، لایټ موډ کې ملګرو تاسو په یعنې په کروم براوزر کې هم تاسو لایټ موډ لګولی سئ. نو بیا به ملګرو تاسو راسئ ډاونلوډ ته. کله چې ګوره ملګرو تاسو په ډاونلوډ بټن باندې کلیک وکړئ وایي ډاونلوډ لوکیشن. نو ګوره ملګرو زما په موبایل کې خالي یعنې میموري نشته، خالي فون ده، د فون خپل سټوریج ده. نو کله چې تاسو په ډاونلوډ لوکیشن باندې کلیک وکړئ دلته که تاسو میموري ور اچولې وي تاسو ته به دوه آپشن درکړي، یو به ډیوایس میموري وي، یو به اس ډي کارډ میموري وي. نو که چېرته تاسو غواړئ چې له دې څخه یو شی ډاونلوډ کړئ هغه دې ډیوایس میموري ته ولاړ سئ، بیا به تاسو په ډیوایس میموري باندې کلیک وکړئ. او که چېرته تاسو غواړئ چې هغه دې اس ډي کارډ میموري ته ولاړ سئ یعنې میموري ته دې ډایرکټ سي، بیا به تاسو په میموري باندې کلیک وکړئ، هغه دلته تاسو بدلولی سئ. او ملګرو دا نور دوه آپشن چې دي په دې کې ملګرو تاسو کولی سئ ګوره وایي آسک ویر ټو سیو فایل. کله چې تاسو یو شی سیووئ تاسو ته په دې اجازه درکوي چې تاسو هغه چیرې سیو کړئ، یعنې هر ځای چې تاسو بیا غواړئ چې هغه سیو کړئ هغه دلته تاسو ورکولی سئ. نو دغه آپشن به تاسو اون کړئ. کله چې تاسو بیا یو شی ډاونلوډوئ هغه به تاسو خپل ورښایئ چې په دغه فولډر کې دا تصویر یا دغه ویډیو په دا ځای کې سیو کړه. نو د هغه رقم ګوره ملګرو ډاونلوډ آرټیکل فار یو اون وائی فای. نو کله چې ګوره ملګرو دغه آپشن تاسو اون کړئ بیا چې هر وخت تاسو یو شی ډاونلوډوئ هغه به ډایرکټ په وائی فای هم ډاونلوډېږي او دغه رقم به د موبایل په ډیټا هم ډاونلوډېږي. نو ملګرو دغه درې آپشن دي. په اول یو کې تاسو ملګرو یعنې کله چې تاسو شی ډاونلوډ کړئ دغه لوکیشن ورښوی سئ چې دغه تاسو چیرې ږدئ او دغه رقم په دویم آپشن کې ملګرو تاسو کولی سئ چې کله تاسو یو شی ډاونلوډوئ هغه تاسو چیرې ږدئ یا کوم ځای چې تاسو ورښایاست یعنې کوم فولډر وي او فولډر تاسو ورښولی سئ. دغه رقم که دا بل آپشن تاسو اون کړئ بیا تاسو په وائی فای او د هغه رقم په موبایل ډیټا باندې په دواړو باندې شیان ډاونلوډولی سئ. نو ملګرو دغه یوه ورور پوښتنه هم کړې وله چې زه څنګه کولی سم چې د ډاونلوډ لوکیشن ور بدل کړم. نو ملګرو هغه تاسو دلته بدلولی سئ. نو ملګرو خدای دې وکړي چې ویډیو مې خوښ شوي که مې ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا درسره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. نو ملګرو که هر ورور پوښتنه لري هره پوښتنه لري موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو ملګرو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.